د اولاد د نه کېدو په مسئله کې د سختو او ګران طریقونه مخکې یو ځل ضرور مشوره وکړئ. نن سبا ډېر میړه او ښځې د اولاد د نه کېدو له امله ذهني فشار، مایوسي او مالي ستونزو سره مخ دي. ځینې خلک بې له پوره پوهې او مشورې سمدستي مصنوعي طریقو ته مخه کوي. حال دا چې په ډېرو حالاتو کې د دې اړتیا نه وي. د اولاد د نه کېدو عام سببونه دا کېدای شي: د ښځو په بدن کې د هورمونونو عدم توازن، د میاشتني نظام ګډوډي، د بچه‌دانۍ کمزوري، د هګۍ نه جوړېدل یا نامنظم کېدل، د سړو کې د مني کمښت، د مني کمزور حرکت، ذهني فشار، کمزورې هاضمه او د بدن عمومي کمزوري. دا ټول هغه سببونه دي چې که پر وخت تشخیص شي نو په طبیعي او هربل طریقو سره ښه کېدای شي. هربل درملنه څه کوي؟ طبیعي درملنه د بدن له جړه کار اخلي، د هورمونونو توازن سموي، د وینې جریان ښه کوي، د اعصابو کمزوري ختموي او د ښځې او سړي د تولیدي نظام ځواک پیاوړی کوي. کله چې بدن له دننه څخه قوي شي نو د اولاد چانس هم پخپله ښه کېږي. ولې مشوره ضروري ده؟ ځکه هر انسان یو شان نه وي. د هر چا مسئله جدا وي. بې له معاینې او سمې مشورې غلطه لاره اختیارول وخت او پیسې دواړه ضایع کوي. کیومي دواخانه راولپنډي: دلته د ښځو او سړو دواړو لپاره د اولاد د نه کېدو مسئله د تجربې، طبیعي نسخو، مناسبې مشورې له لارې کتل کېږي. که تاسو هم غواړئ چې د اولاد نامت په طبیعي، محفوظ او اعتماد وړ طریقه ترلاسه کړئ، نو مخکې له دې چې سخت او ګران قدم پورته کړئ، یو ځل ضرور مشوره وکړئ. طبیعي علاج، سمه مشوره او صبر د کامیابۍ لاره ده. او که تاسو دواخانه ته د راتلو فرصت نه لرئ نو اندېښنه مه کوئ. هربل دوا به تاسو ته ستاسو د دروازې تر کچې په بشپړه رازداري سره درلیږل کیږي.